دغه یو نظم وایم د فاروق فطرت په غوښتنه خو تاسو ټولو ته د ډالۍ وي په ډېره مینه باندې دا کیسه یو اندېښنه وه دا غوښتنه تا کړې وه که نه دا کیسه یو اندېښنه وه دا کیسه د بلتانه وه تاسو ته یاد وي چې په دې نظم کې به هغه خلک وایي چې شاعري خو څه دروغ وي او څه رښتیا وي خو زما چې څومره خیال د دې کې به دروغ ماته نه ښکاري ډېر په مینه یې واورئ دا کیسه یو اندېښنه وه دا کیسه د بلتانه وه زه چې لږ غوندې رالوی شم لږ خو په ښو او بدو پوه شم ایسته ورک شومه د کلي ایسته ورک شومه په ښار کې نیازک خانه ایسته ورک شومه د کلي ایسته ورک شومه په ښار کې د دې ښار په ښکلاګانو د دې ښار په رڼاګانو زړه مې بایلو ځان مې بایلو د دې ښار په خنداګانو زه په دې جهان کې نوم چرته ومه بل جهان کې داسې ورک ومه په ځان کې لږ کومه په اسمان کې څه مو خپل عمل ښه نه و او څه لږې شان پیسې وي څه مو خپل عمل ښه نه و او څه لږې شان پیسې وي څه مو خپل زړه کې مستي وه څه وړې وړې نشې وي وایي څه ژرنده وه خرابه څه دانې ورته لمدې وي څه مو خپل نصیب خراب و څه د وخت دا تجربې وي څه یادونه د سپوږمۍ و څه مو نورې مسلې وي څه یا ځکه څه یادونه د سپوږمۍ و څه مو نورې مسلې وي ژوند که ښه او که ورانو خو بس وخت و او روانو لیونتوب په مخه راغلی زلمیتوب په مخه راغلی نو سپوږمۍ شوه را په یاده لیونۍ شوه را په یاده د خپل کلي په لور لاړم د خپل سلي په لور لاړم چې مې کلي ته ورپام شو تمامي عقل مې هم شو نه ګودر و نه چینار و نه ښکلا و نه سینګار و هم حجرې وې شاړې پاړې نه رباب و نه ستار و نه په بیره کې زانګو وه نه په بیره کې چغار و نه په کلي کې سپوږمۍ وه او نه په کلي کې ریبار و نه په کلي کې سپوږمۍ وه نه په کلي کې ریبار و پټ په زړه کې مې له ځانه لیونۍ پوښتنه وکړه ما په کلي کې له چا نه له سپوږمۍ پوښتنه وکړه نیازکه پټ په زړه کې مې له ځانه لیونۍ پوښتنه وکړه ما په کلي کې له چا نه له سپوږمۍ پوښتنه وکړه وي بله ورخه تېرې ما بس پوښتنه وکړه وایي څه که مه کړې لیواله تا یې اوس پوښتنه وکړه وایي داسې مه وایه چې کله او داسې مه وایه چې ولې خو مودې کېږي لیواله چې سپوږمۍ تندر نیولی دغه تندر له اسمانه راګزار شو ناګهانه په دې ګز طرف مې درشي چې را یاد مې شي جانانه چې را یاد مې شي جانانه ډېره زیاته مننه کومه ښه ما سره د روایاتو به خیال وساتو وایما هله پیره بابا راشي هله پیره بابا راشي دا د دې خلکو سره په خبره باندې پوه شي هله پیره بابا راشي چې خبر په انتخا شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي هله پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بش پسمار یو سولم هوکي بېرته تلو خپه نیوکي بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بېرته راکتو کې دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې دې څه راز و نه تپوس کړي نه سلا کړي بس زموږ د زړګي غلا کړي زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي هله پیره بابا راشي هله پیره بابا راشو ته چې داسې په خندا شي بابا ته چې داسې په خندا شي لکه زرګه په یو سا شي ته خبرې لیونیا راتاوان به هم به ماشي ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار به پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زموږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زموږ خوار نصیبونه دلته څاڅکي هم ګویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به توی کي د الزام سپېره بادونه ناخبره به رسوا شي هله پیره بابا راشي هله پیره بابا راشي بابا بیا خبر له پښتونخوا شي بیا خبرې له نظام شي بیا خبرې له باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورن به په ژړا شي عدالت نه که خبر شوي حقیقت نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي دلته ځای په ځای وژنه نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاش عیاشي ده زوروره بدماشي ده زه لیوال بیخي کمزورې مهربانه پاک الله شي هله پیره بابا راشي ډېره زیاته مننه کوم بس نوره مې مرۍ کې ناسته مننه